لوړو زده کړو وزارت په یوه اونۍ کې شنبه لوړو زده کړو وزارت د کارکوونکو چارو ریاست له لوري د ډریورانو لپاره د وسیلو ښې ساتنې تر عنوان لاندې 3 ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. یکشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه د دینی جامع په فراغت غونډه کې ګډون او وینا وکړه. د جورجان پوهنتون کیمیاوي صنایعو انجینري پوهنځي له بېلابېلو څانګو څخه 32 تنه محصلین فارغ شول او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول. د لوړو زده کړو وزارت د تخصصاتو ریاست او د کندهار ابراهیم النخعي رحمه الله جامع ګډ پلاوي د زابل، کندهار او هلمند ولایتونو او د یادو ولایتونو د ولسوالیو له هغو مدارسو څخه څارنه او ارزونه وکړه چې د عالیې یا عالمیې دورې درسونه پکې جریان درلود. دوشنبه د لوړو زده کړو وزارت له لوري لومړي ځل لپاره په ټولو پوهنتونونو کې د څېړنو معیاري کولو او ادبي غلا مخنیوي په موخه د ټرینټین او ګرامرلي سافټویرونه وپېرل شول. د یادو سافټویرونو په تکثیر سره به په مونوګرافونو، تیزیسونو او د استادانو ترفیعي آثارو کې لا ښه والی او د ادبي غلا مخنیوی وشي. د دایکنډي لوړو زده کړو مؤسسې استادانو او اداري کارکوونکو ته د امیرالمؤمنین حفظه الله د لارښوونو په اړه د پوهاوي سیمینار جوړ شو. سهشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر محترم شیخ الحدیث مولوي نظام محمد ندیم په مشرۍ د خصوصي لوړو زده کړو کمیسیون ناسته وشوه. د عالی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی د ځانګړې پیرزونې له مخې د بدخشان پوهنتون لپاره د طب پوهنځی منظور شو. بلخ پوهنتون کې د بلخ، بدخشان، فاریاب، جورجان، سرپل او سمنګان تحصیلي نهادونو 46 بېلابېلو خالي کادري بستونو لپاره په شرایطو برابرو داوطلبانو څخه ازموینه واخیستل شوه. چهارشنبه د علما کرامو د عالیې او عالمیې مرحلو ازموینو د بایومتریک پروسه په ټولو ولایتونو کې پیل شوه. د کابل پوهنتون کارکوونکو چارو امریت له لوري د بېلابېلو پوهنځیو تدریسي مدیرانو او اداري کارکوونکو لپاره له اداري فساد سره مبارزه تر سرلیک لاندې یو ورځنی ورکشاپ جوړ شو. پنجشنبه د لوړو زده کړو وزارت د علمي چارو څارنې او ارزونې ریاست پلاوي د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون د 9 ګونه پوهنځیو له علمي چارو معاونیت ادارو له اکاډمیکو چارو څخه ارزونه وکړه.